سلامونه نیکې هیلې احترامات په دغه ویډیو کې موږ تاسو ته د دې طریقه درښایو چې څنګه تاسو کولی شئ له فیسبوکه یو ویډیو ډاونلوډ کړئ. ستاسو فیسبوک کې ویډیو خوښه شي غواړئ دا ډاونلوډ کړئ او ستاسو د موبایل ګیلري ته راشي، نو د هغې دپاره به تاسو چې کومه ویډیو خوښه شوې همغې ته به ورشئ. د نمونې په ډول دغه ویډیو ده دا ستاسو خوښه شوې ده، نو د لاندې درې نقطو باندې به یې کلیک وکړئ تر څو تاسو د ده لینک کاپي کړئ. دا لینک به یې ځان سره واخلئ، تاسو به لاړ شئ یو براوزر ته. که تاسو چیرته انډراید موبایل کاروئ د کې کروم براوزر وي هغه ته به لاړ شئ او سرچ به کوئ fdown.net. کله چې دې ویب سایټ ته راغلی دلته لیکلي انټر فیسبوک ویډیو لینک، نو دلته به دا ځای لږ پیچک ونیسئ او دلته به دا لینک پیسټ کړئ او ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو سره دغه ویډیو ډاونلوډ کول شروع شي، خو تاسو مختلف قسمه کوالټي دلته انتخابوی شئ. د نمونې په ډول تاسو د مور اپشن باندې تاسو دلته کلیک کوی شئ. تاسو ته به دلته څو اپشن درکړي چې تاسو دا ایچ ډي کوالټي کې غواړئ که ایچ ډي او څه رقم کوالټي کې غواړئ. نو زه دلته کلیک کوم، ایچ ډي کوالټي پکې شته، نو زه به ایچ ډي کې دا ډاونلوډول شروع کړم. په ډیټیل کې کلیک وکړم، ماته به وښایي چې زما ویډیو څومره ډاونلوډ شو. نو دغه پلی انسین سټوریز دا ډاونلوډ شو. تاسو کولی شئ دا دې نه سیمپل رینیم هم کوئ چې تر څو تاسو بیا دا هلته په اسانۍ په خپل ګیلري کې پیدا کړئ. نیو قرآن ریسیټیشن تاسو دې نه کوی شئ، دا دې نه داسې اوکې کوئ. نو دا تاسو سره ډاونلوډ شوې ده، که تاسو خپل د موبایل ګیلري ته لاړ شئ تاسو به هلته دا په اسانۍ پیدا کوی شئ. محمد رسول الله والذين معه أشداء على دغه تاسو کوی شئ چې هره ویډیو په فیسبوک کې ستاسو خوښه شي تاسو کوی شئ په اسانۍ د دغه ویب سایټ په ترو ډاونلوډ کړئ.